میراوس نومې دی، تاسو به پیژنئ. ما ته پرون چا یو ویډیو راولېږله چې ما داسې وکتله. میراوس نومې دی، تاسو به پیژنئ. موږ ماشومانو د دې لطیفې به موږ اورېدلې به موږ خلق به خندول. ټول عمر دغه سړي خلق خندول، ټول عمر دغه سړي د خلکو په مخ باندې خندا راوستله. زما په خیال دا اوس چې کوم خلک خندول کوي دا خو نوي دي، دی پکې ډېر زوړ دی، دی پکې ډېر مشهور دی، دی پکې ډېر سینیر دی، ښه د ده پکې ډېره تجربه وه که نه. زما په خیال دا خو هسې فضولیات دي. ما دغه ویډیو وکتله، ما دغه ویډیو وکتله. د شوګر بیمار دی. نن خلکو ته وایي ما سره امداد وکئ، نن خلکو ته وایي ما ته دعا وکئ. ما چې دغه ویډیو دغه الفاظ وکتل تاسو سره یې شریکوم، زړه کې مې درد پیدا شو، درد پیدا شو. وګوره د هغه نه یو خپه په دې ځای کې کټ کړې ده او دلته یې ترې ګوتې کټ کړې دي، ګوتې یې ترې کټ کړې دي. غریب د بل اثر یې ته ناست دی. یو انسان ټول عمر د بل په چهره باندې خندا راوستله او د هغه اخري اختتام دا دی.